بسم الله الرحمن الرحیم. د افغان تعلیمي اکاډمۍ د یوټیوب چینل ګران لیدونکو هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. ګران لیدونکو، نن موږ د فزیک د عملي تجربو د لړۍ په دوام د 10 ټولګي 28مه تجربه په عملي ډول درسره شریکوو. دا تجربې د افغان تعلیمي اکاډمۍ او کندهار ساینس مرکز په ګډه همکارۍ ترسره کیږي. ټولګي 10 ټولګي د مضمون فزیک دی. موضوع په محدب الطرفین عدسیو کې د تصویر دی. هدف په محدب الطرفین عدسیو کې د تصویر د حالتونو څیړل دي. د ضرورت وړ وسایل: عدسیه، محدب الطرفین، اپټیکي میز، شمع، اورلګیت، کاغذ او خطکش دي. ګران لیدونکو، هغه څه چې موږ نن په تجربه کې ورته اړتیا لرو یو به درته معرفي کړم. دا محدب الطرفین عدسیه ده او دا هم محدب الطرفین عدسیه ده. دا شمع ده او دا هم اپټیکي میز دی. دا د اورلګیت پر ځای د لیټر څخه استفاده کوو. A4 کاغذ دی او دا هم خطکش دی. محدب الطرفین عدسیې موږ ول هغه عدسیې دي چې هغه په مابینځ په سرونو کې نازکې او په مابینځ کې ډبلې. په محدب الطرفین عدسیو کې چې دی تصویر حقیقي تصویر جوړیږي. تصویر شپږ حالتونه لري. په دې کې زه دلته شکل درته رسم کوم. دا محدب الطرفین عدسیه تاسو فرض کړئ. محدب الطرفین عدسیه دا یو محراک دی او دا دوهم محراک دی. دا مرکز دی او دا هم بل مرکز دی. په محدب الطرفین عدسیو کې که چیرې جسم په لای تناهي کې وي تصویر به په محراک کې جوړیږي. که جسم په لای تناهي کې وي تصویر به په محراک کې جوړیږي. په دې نقطه کې جوړیږي. که چیرې جسم راسي د عدسیې د محور اصلي د عدسیې د مرکز څخه د باندې کېښودل شي تصویر به هم د محراک او مرکز تر مابین جوړیږي. سرچپه به وي، حقیقي به وي او د جسم څخه به کوچنی. کله چې موږ جسم مقعر محدب الطرفین عدسیې ته نږدې کوو تصویر یې لرې کیږي. که جسم راسي په مرکز کې کېږدو تصویر به هم په مرکز کې جوړ شي. حقیقي به وي، سرچپه به وي او مساوي به وي. که چیرې جسم راواخلو دلته کېږدو د محراک او مرکز تر مابین یې کېږدو تصویر به د باندې ووځي. تصویر به چې شي د باندې ووځي. او که چیرې جسم موږ په محراک کېږدو تصویر به هم د لای تناهي کې جوړیږي. په یوه حالت کې که چیرې جسم د محدب الطرفین عدسیې د محراک او عدسیې تر مابین کېږدو په دې حالت کې چې دی تصویر به مجازي جوړ شي. راسته به وي او د جسم څخه به لوی وي. دغه به په محدب الطرفین عدسیو کې د تصویر حالتونه. اوس راځو په عملي ډول باندې دا حالتونه ګورو. دوه حالتونه موږ او تاسو کولی شو چې په عملي ډول باندې وښیو. یو هغه حالت چې د محراک او د عدسیې تر مابین جسم ایښودل شوی وي تصویر به مجازي معلوموي او یو به حقیقي تصویر وښیي. دا محدب الطرفین عدسیه را اخلم. دا دې په اپټیکي میز کې ایږدم. شمع به راواخلم، په شمعدانۍ کې به کېږدم. عدسیه به څه ورته لوړه کړم تر څو تصویر ښه معلوم شي. دا شمع روښانه کوم. تاسو به اوس وګورئ چې د عدسیې شاته تصویر جوړ شوی دی. وګورئ تصویر پر پرده باندې جوړ شو. سرچپه دی، حقیقي دی ځکه د منکسره وړانګو د امتداد د تقاطع څخه جوړ شوی. زه به دا ورنږدې کړم.
شمع به ور نږدې کړم تصویر هم تاسو وګورئ کرا کرا لویېږي هلته وګورئ ورته تصویر چی شو لویېږي کرا کرا دغه دی په محدب الطرفین عدسیه کې تصویر موږ ول حقیقي جوړیږي د منکسره وړانګو د امتداد د تقاطع څخه جوړیږي د منکسره وړانګو د تقاطع څخه جوړیږي سرچپه دی تاسو وګورئ ورته دا تصویر دغه یو حالت چې موږ حقیقي تصویر پکښې وښودی دوهم حالت کې موږ د مجازي تصویر چې دی جوړوي هغه تصویر به راستی د منکسره وړانګو د امتداد د تقاطع څخه به تصویر جوړیږي او د جسم څخه به لوی هنداره ور شمع نږدې کوم عدسیې ته شمع نږدې کوم تاسو وګورئ تصویر په عدسیه کې معلومیږي تصویر راسته دی او د جسم څخه لوی معلومیږي او مجازي دی ګران لیدونکو دغه وه زموږ او ستاسو ته نن ورځ تجربه چې په عملي ډول باندې موږ په محدب الطرفین عدسیو کې د تصویر حالتونه وڅېړل تر راتلونکي تجربې مو په الله سپارم